د افغانانو د خوښیو رنګینې شیبې اوږدې سوې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته ستره ماتې ورکړل چې له امله پر افغانانو ناڅاپي اختر جوړ سو. افغانانو او د افغانستان پخوانیو او اوسنیو چارواکو د یادې بریا په تړاو ټول افغان ملت او افغان لوبډلې ته مبارکي ویلې. دا چې افغان چارواکو څه ویلي، ولې یې زیاته خوښي ښودلې او کومو چارواکو مبارکي ویلي، بشپړه حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د پاکستان څخه د لوبې ګټلو ته غبرګونونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اکتوبر په 23مه د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې په خپلې 5مې لوبې کې د پاکستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. سره له دې چې افغان لوبډلې تر دې وړاندې د شلو اورونو په لوبو کې څو ځلې پاکستان ته ماتې ورکړې وه، خو دا لومړی ځل و چې یو ورځنۍ نړیواله لوبه یې هم ترې وګټله. په دې سره افغانستان د روان نړیوال جام په سیالیو کې خپله 2مه لوبه وګټله او د نمرو په جدول کې 6م مقام ته پورته سو. په افغانستان کې دننه او د باندې افغانانو او د افغانستان د کرکټ مینوالو د پاکستان څخه د لوبې ګټل ستایلي او دا یې د افغانستان لپاره تاریخي شیبه بللې. د افغانستان مخکنی رئیس جمهور محمد اشرف غني په فیسبوک او ایکس ټولنیزو شبکو کې افغان ولس ته د دې بریا مبارکي ورکړې. د اشرف غني ترڅنګ پخواني جمهور رئیس ښاغلي حمید کرزي د لوبې ګټلو ترڅنګ د ایکس په ټولنیزې شبکې کې لیکلي د هیواد ملي لوبډلې ته د روانو لوبو په پاتې سیالیو کې د لا زیاتو بریاو په هیله یم. د افغانستان مخکنی حکومت کې د سولیالي شورا مشر ډاکټر عبدالله او د مشرانو جرګې پخواني مشر فضل حدي مسلمیار هم افغان لوبډلې ته د پاکستان څخه د لوبې ګټلو مبارکیانې ورکړي. په همدې حال کې په قطر کې د افغانستان اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر محمد سهیل شاهین هم د ایکس په ټولنیزې شبکې کې د پاکستان څخه د لوبې ګټلو مبارکي ویلو ترڅنګ لیکلي چې ځوانانو د بریا مو مبارک سه او د لا بریاو په هیله مو یو. د افغانستان اسلامي امارت یو بل مخکش غړي انس حقانی بیا د ایکس په ټولنیزې شبکې کې لیکلي چې افغان لوبډله تر بل هر وخت په ښه وضعیت کې ده او د پاکستان او انګلستان څخه د لوبې ګټل یې د غوړتوب بیلګې بللې دي. د افغانستان اسلامي امارت یو بل سرسختي پلوي ستر جنرال مبین خان هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي: الله اکبر. ټولو هیوادوالو ته د زړه له کومې د کرکټ د په زړه پورې بریا مبارکي وایم. د پاکستان د کبر ښکر یې ورمات کړ. د دې ترڅنګ د افغانستان اسلامي امارت یو بل مخکش غړي قاری سید خوستی هم پر خپل ایکس پاڼه افغان اتلانو او د افغانستان غویرو ملت ته د یادې بریا مبارکي ویلې او دا یې غوره شیبې بللې دي. د افغانستان څخه د باندې هم ګڼ شمېر پښتنو مشرانو او د افغانستان د کرکټ مینوالو د پاکستان څخه د لوبې د ګټلو مبارکیانې افغان ولس ته ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي: افغانانو ته د کرکټ بریا نیکمرغه وي. خدای تعالی دې د ژوند د تیرولو په هر مثبت اړخ کې د افغانانو د خپل وطن د جوړولو هیلې او همت تل ژوندی وساتي. د پاکستان د مشرانو جرګې غړي محسن داوړ د ایکس په ټولنیزې شبکې کې د افغان لوبډلې د لوبغاړو انځور خپور کړی وو او ورسره لیکلي دي: افغانستان ته دې مبارک وي چې د پاکستان څخه لومړنۍ یو ورځنۍ نړیواله لوبه وګټله او هغه هم په نړیوال جام کې. دا د افغانستان د کرکټ لوبډلې ته ستره ورځ ده. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.